کارپیټ چې دا په کمره کې اواره یا اصلي خالۍ د دې قیمت قسم دکه 15 لکه روپۍ دی د پښتانه قیمت دا ټیم دوی 15 لکه ولګوئ زموږ نمایندګانو ډېر په فخر ویل ور 15 لکه روپۍ موږ به دا شهیدانو ته ورکوو هیا سړی به دا سوال ځینې وکړي چې دا کم نمایندګان راغلي وو چې دا اعلان یې کوئ چې زه به تا ته 10 لکه درکړم ستا یو نازولی راکړه زه به ستا نازولی خالي در ګوټ کړم در وزنم بیم نه زه به 10 لکه روپۍ درکړم 20 لکه مزدوران مړه دي زه نن دا اعلان ورته کوم ماته دې دا کوم نمایندګان چې ولاړو دا دې خپل یو زوی یا خپل یو ورور دې ماته راکړي زه 10 لکه روپۍ په هغه ساعت کې ورکوم زه خالي ورکړم وزنم یم نه دوی دې تکلیف کېږي په ماجد کې پخوا به خلک په ماجد کې پناه واخیستله ماجد ته به چې دا د خدای کور دی نن ماجد هم نه دی محفوظه بازار دی نه دی محفوظه اسکول دی نه دی محفوظه مدرسه دی نه دی محفوظه اخري به ځو چی بیا هم دوی وایي چې دا چې دې د ملک داران دي دا آزاد وطن غواړي نو چې زما د بچي په پښو کې د پلاستیک چوټې نه وي ستا بچی به د کمپیوټر سربازۍ کوي ته به ما ته وایې چې پاکستان زنده زموږ مسلې اسمبلۍ نسي حل کولی کنې اسمبلۍ نه ممبران تللي دي خوله یې په اخور کې ده آیا هغه نن دا خبره کوي چې په دا غره کې طالبان راغلي دي یا په دا غره کې اپسي راغلی ده د شیراني صاحب خبره ده چې پایڅه پورته کړي لاندې پتلون وي او چې په هغه پریله کې بیا طالب ستا پر وسایلو باندې نظر دی ستا پر کرومایټ ستا په کولا نن یې تا ته په ارنایو په دوکیو دا کیسال جوړ کړی دی ونمه ورځ په دوکۍ کې 20 مزدوران شهیدان سولو تر نن یې چا قاتل نه دی معلوم کړی او عجب کیسه ده د پښتنو په لکونو انسانان مړه سولو په دا ډېټه کې دا هم بیان سولو چې په فلسطین کې دومره انسانان نه دي مړه سوي څومره چې د پښتانه کامغه مړه سوي دي حالانکه په فلسطین کې څومره ظلم روان دی هره ورځ بمبارۍ اسرائیل پر کوي لیکن ستا د پښتانه مرګونه در هغه زیات وو لیکن بیا پښتانه په دې باندې اتفاق او اتحاد نه کوي عاجزانو دی د ټولو د مخه خو زه د لورلایي د یوه سړي او خاص کر د دا څلورو پارټیانو د عوامي نشل پارټۍ د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ د انډیم او د پی ټي ایم د ملګرو ډېره شکریا ادا کوم د اسفندیار شکریا ادا کوم چې په دې جرګه کې موږ ته بلنه راکړه او بیا خاص کار د عوامي نشل پارټۍ او د انډیم او د پښتونخوا نیشنل پارټۍ شکریا دویم چل په دې ادا کوم و اسفندیار ته به ګیلم وکړم زما خیال و دوی ته دعوت هم نه ورکړی لیکن دوی د دې قامي جذبې دپاره او د پښتونولۍ دپاره بیا زما دپاره ولموږ ځو دا زموږ ستونزې ده دا د اسفندیار نه ده دا دغه د پښتانه ستونزې ده نو دوی راولوځي واره بیا د دې پارټیانو شکریا ادا کوم دا چې کومې جرګې دي یا دا کومې ستونزې چې دي عزیزانو دا یکړ نه پی ټي ایم حل کوی سي نه پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ حل کوی سي نه عوامي نشل پارټۍ حل کوی سي نه انډیم نه جماعت علماء اسلام نه تحریک انصاف نه نورې پارټیانې دا به پښتون یو موټی کېږي بیا به د دښمنو مخ ته درېږي زموږ دښمن ډېر طاقتور او ډېر چالاکه دی زموږ دښمن څوک دی د دې ملک هغه انټلیجنس ادارې دي چې هغه اس آی او ایم آی ورته وایي اف سي دا غواړي دا چې پښتانه دستو ګریبان سي او پښتانه خپل د خپله سره اخته سي او دا ډېر جرګه چې اسفندیار راغوښتې ده په کار خو دا و چې دی د دا ګردو پارټیانو سره کښېنستلی و او دا جرګه دومره غټه جرګه سوې وه چې دا د لورلایي یو نماینده جرګه سوې وله
خو بیا هم ډېر آیا درست آیا د هغه جرګه باید چې اوس پر مخ باندې تګ وکړي په نورو کلو کې د لورلایي په هر ځای کې د ژوب د شیراني په هر ځای کې باید چې دا جرګې وسي عزیزانو دلته چې د طالب په نامه څوک راځي دلته طالب نسته دلته دا ستا پر معدنیاتو باندې ستا پر وسایلو باندې د دې ځای د پوج نظر دی هغه خپل خلک د راستئ د په کم نامه یې د راستئ په کم نامه یې د راستئ د دې دپاره پکار دا دی عثمان الله به یو خبره کوله چې نیشنل ایجنډا د نیشنل ایجنډې مطلب هم دا دی چې ټوله پښتانه او ټولې پارټیانې پر یوه ځای دا نه خالد جلالزی د دې مقابله کولی سي نه ناصر کولی سي نه عثمان خیل کولی سي نه بل داسې کام کولی سي دا چې موږ ګرده یو سو بیا د دې مقابله کېږي او د ټولو د مخه عزیزانو پرون ته یې ویلدل چې پرون په دې لورلایي کې زموږ د ملګرو سره کم کار وسو زه اوس هم دا وایم زه نه ډي سي یادوم زه نه ډي اس پي یادوم نه زه اس پي یادوم د دې غریبانو په لاس کې شی سته هم زه نه ګیله جن کوم دا چې د دوی کم باداران دي زه هغو ته دا وایم چې تا خو پرون پر عصمت څو او زموږ پر نورو ملګرو باندې تشدد وکړئ بې عزته دې کړ حالانکې ستا د ملک آیین او قانون دا وایي چې هر سړي ته د خپل د حق اواز پورته کولی سي او خبره کولی سي لیکن زموږ د ملک باداران چې هغه چې دا ملک چلوي هغه خو پرون بلم په زوره پاس کوي هغه خو سپریم کورټ هم تر خپلو ګوټو لاندې کوي نو بیا به دلته نور قانون به څه شي که په کم قانون کې د دوی ګټه واله بیا هغه قانون چې دی دا یې مني او په کم قانون کې د ده ګټه نه وي بیا قانون دی نه مني عزیزانو ته یې ودې ته سوچ وکړئ د پښتانه دا اوس په پښتون قامي عدالت یا په پښتون قامي جرګه کې چې ستاسو د لورلایي نماینده نعمت الله جلالزی دی دی په خپله پکښې و زه خو نظربند وم تللی هم نه یم دا یو ډیټه پیش کړه هغه ډیټه کې نور خو بیخي غټه ډیټه ده خو یو شی زه دې ته به دغ کومه چې په هغه ډیټه کې دوی دغه لا دغه کړ چې دومره زنانې په دې تمه ناستې چې آیا زما مېړه سته که نسته مړ دی که ژوندی دی لیکن د هغه باوجوده دا پوج یا دا کوم ادارې چې دی چې دا ملک چلوي که څه په دې خبرې کې چورت نه وایي د دې ستا پر وسایلو باندې نظر دی ستا پر کرومایټ ستا په کولا نن یې تا ته په ارنایو په دوکیو دا کیسال جوړ کړی دی اوومه ورځ په دوکۍ کې 21 مزدوران شهیدان سولو تر نن یې چا قاتل نه دی معلوم کړی او عجب کیسه ده د پښتنو په لکونو انسانان مړه سولو په دا ډیټه کې دا هم بیان سولو چې په فلسطین کې دومره انسانان نه دي مړه سوي څومره چې د پښتانه قام مړه سوي دي حالانکې په فلسطین کې څومره ظلم روان دی هره ورځ بمبارۍ اسرائیل پر کوي لیکن ستا د پښتانه مرګونه در هغه زیات وو لیکن بیا پښتانه په دې باندې اتفاق او اتحاد نه کوي عزیزانو د اتفاق او د اتحاد وخت دی زموږ مسلې اسمبلی نه سي حل کولی کنې اسمبلی نه ممبران تللي دي خوله یې په اخور کې ده آیا هغه نن دا خبره کوي چې په دا غره کې طالبان راغلي دي یا په دا غره کې اپسي راغلی ده د شیراني صاحب خبره ده چې پایڅه پورته کې لاندې پتلون وي او چې په هغه پریله کې بیا طالب
ایران پر بارډر باندې پر یوه ورځ باندې 2,500 افغانان یې شهیدان کړلو. چا پر دې باندې خبره نه ده کړې. 2,500 جنازې ډېر غټ شی دی. دا ما په خوله یادېږي. 21 جنازې چې د دوکۍ وځي دا ډېر غټ شی دی. اصلي کارپېټ چې دا په کمره کې اواره یا اصلي غالۍ د دې قیمت قسم ډکه 15 لکه روپۍ دی. د پښتانه قیمت دا ټیم دوی 15 لکه ولګوئ. زموږ نمایندګانو ډېر په فخر ویل ور 15 لکه روپۍ موږ به دا شهیدانو ته ورکوو. هیا سړی به دا سوال ځینې وکړي چې دا کم نمایندګان راغلي وو چې دا اعلان یې کوئ چې زه به تا ته 10 لکه درکړم ستا یو نازولی راکړه. زه به ستا نازولی خالي در ګوټ کړم در وزنم بیم نه زه به 10 لکه روپۍ درکړم. 21 لکه مزدوران مړه دي. زه نن دا اعلان ورته کوم ما ته دې دا کم نمایندګان چې ولاړو دا دې خپل یو زوی یا خپل یو ورور دې ما ته راکړي. زه 10 لکه روپۍ په هغه ساعت کې ورکوم. زه خالي ورکړم وزنم یم نه. دوی دې تکړه راځي تا د پښتانه د سر قیمت 15 لکه لګولی دی. زما قیمت 15 لکه دی. بیا هم درته خلک خبرې کوي. بیا هم درته خلک خبرې کوي چې موږ پښتانه یو. آیا چې زما رسومان لالا مړ کېدی د نن قاتل معلوم دی؟ آیا چې زما عارف وزیر مړ کېدی د نن قاتل معلوم دی؟ چې زما ارمان لوڼی مړ کېدی د نن قاتل معلوم دی؟ په درجنو د بابړې د میدان سیواخې په بابړه کې په یوه ورځ باندې 613 کسان مړه سولو. دا هغه پوځ چې بیا مړی چاته ورکوئ وایي ورته ویلې وو چې پر کومه ګولۍ مړ سوی دی د دې قیمت ادا که خپل مړی یوسه. دا هغه پوځ دی. ستا هېڅ وارث نسته. ته چې هر ځای مړ کلې مړې کلې نو د دې دپاره بیا په کار څه شي دی؟ د دې دپاره په کار دا دی چې پښتانه د اتفاق و اتحاد وکړي. د زویو د خیالۍ دې ووځي. پښتانه دې پر یوه ځای سي یو موټی دې سي چې موږ د زویو د خیالۍ او پر یوه ایجنډه یو سوي نه یو. عزیزانو دا وطن د موږ څه پاته دی. خپل د بچي و سباون ته وګورئ. د بچي سباون دې نسته. که پیسې لرې هم پریشانه یې او که نه لرې هم پریشانه یې. که لرې تا ته سړی راسي چې ما ستا زوی او غوا کوي د تا څه ټکس غواړي. که نه لرې د ماښام پر ګولار یعنې. دا اوس په شیراني کې یو واقع پېښ شوی ته به په فیسبوک کې لیدلي چې د شپې دوی وایي چې طالبان رالو یو کور ته ور ډوډۍ راکوي. سهار بیا افسي والا وله رالو ورته ډوډۍ ولټوي. هغوی به رایي خو ته رالې هغه ورسره نه ولمړ دا ستا په دغه چې دا توره زه خطو خو دا به رایي ته وې راغلی. لیکن بیا هم د هغه باوجوده شغه معیا نسته. او دا ګرده ګیم چې دی و پښتانه ته جوړ سوی دی. لرو بر افغان وطن ته جوړ سوی دی. ستا لرو بر افغان وطن دا ټیم د اور په لمبو کې دی. ستا بچان ستا زنانې ستا سپین ږیري ستا جایدادونه ستا دولت ستا هېڅ شی نه دی محفوظه. چې د انسان سر نسي محفوظه بیا بیا ځان څنګه محفوظه کېږي. په ماجد کې پخوا به خلک په ماجد کې پناه واخیستله. ماجد ته به چې دا د خدای کور دی نن ماجد هم نه دی محفوظه. بازار دې نه دی محفوظه. اسکول دې نه دی محفوظه. مدرسه دې نه ده محفوظه. اخري به ځو چیرې؟ بیا هم دوی وایي چې دا چې دې د ملکداران دي دا آزاد وطن غواړي. نو چې زما د بچې په پښو کې د پلاستیک چوټې نه وي ستا بچی به د کمپیوټر سربازۍ کوي. ته به ما ته وایې چې پاکستان زنده‌باد فکر د ژوندې والا کپره ومنې. ستا بچی به د کمپیوټر سربازۍ کوي. زما بچی به په پلاستیک چوټې په پښو کې نه لري. زما بچی به د کچرو په ټپو کې ګرځي. د ماښام ګوله به پیدا کوي او ستا بچی به په بنګلو کې ګرځي. ستا به په جزیرې کې ته چې د ټیسې په معمول کې جزیرې
اخي بیا هم تا سیاستدانان بدنامه کړي دي چې سیاستدانان غله دي ستا یو جنرال دومره پیسې وړي چې کله د سیاستدانانو دومره نه دي وړي لیکن څوک حساب کتاب ورسره وکړي نن خو عدلیه هم د پښو لاندې کړه وخت ډېر کم دی یو واره بیا د ټولو پارټیانو د اسپندیار د صافیانو د پی ټي ایم د ملګرو او د دا ټولو پښتنو ډېره شکریا ادا کوو خو په اسپندیار ته دا وایم نعمت الله جلالزی ناستی د عوامي نشر پارټۍ وکیل صاحب داګرد ناست پیر محمد دالاو دا داګرد تکړه خلک د ډوډۍ او د اوس نه د وختو سره جدوجہد کوي دا جرګې به غټوي دا جرګې دا رقم نه دی پکار یو واره بیا زموږ پرون چې زموږ د ملګرو سره کم ناروا او کم عمل چې سوی دی په سختو الفاظو په سختو ټکو کې مذمت کوو